د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره ملپلاوي د کابل طبي پوهنتون له مختلفو برخو څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم صاحب او ورسره ملپلاوي له کابل طبي پوهنتون څخه د لیدنې پر مهال د یاد پوهنتون د مسؤلینو فعالیتونه وستایل او ویل چې د افغانستان اسلامي امارت او لوړو زده کړو وزارت مسؤلین د تژمن دي چې د هیواد د تحصیلي نظام په پرمختګ کې ونډه واخلي. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د هیواد صحي سکتور مهم وباله او ویل چې لوړو زده کړو وزارت د کابل طبي پوهنتون او تدریسي روغتونونو ته ځانګړې پاملرنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د طبي پوهنتون او تدریسي روغتونونو د اړتیاو پوره کولو په برخه کې به پوره هڅه وکړي. وروسته د کابل طبي پوهنتون رئیس پوهنیار ډاکټر فضل رحمان رحماني او دغه پوهنتون علمي مرستیال ډاکټر نجیب الله امرخیل د یاد پوهنتون د تاریخچې لاسته راوړنو، ستونزو او اړتیاو په اړه معلومات وړاندې کړل. د یادولو وړ ده چې په دغه لیدنه کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا هم د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ملتیا کوله.